ځکه وایم سي احمدشاه ابدالي رحمت الله علیه خلم خو نه ماتېږي. سلیقۍ د قوس په منځ کې ری او هی حلوا ولیکه رحمت الله علیه نوم. د دې انسان نوم باید سپک وانه خستل سي، ځکه دا انسان ماته د ډېر سترو مجاهدینو ونې ده، لکه خالد بن ولید ونې دا ماته مجاهد ده. دا یوازې ولسمشر، دا یوازې یو امپراتور نه و، دا ډېر یو قوي مجاهد و. دا د مظلوم مدافع و. د انسان بس د قندهار نه په اس باندې خپه واړوله، په دې واورو کې، په دې باران کې، په دې ګرمۍ کې، په دې شګو کې، په دې تیږو کې، په دې دښتو کې، په ولږه کې، په تنده کې همداسې به روان و ګنه. که زه د احمدشاه ابدالي په ځای وای خو داسې کېناستم، داسې مزدوران به مې درلودی، وروره ګله شرابونه به وای، کبابونه به وای، خو دې سړي راحت نه غوښتی. دې سړي راحت نه غوښتی. سلک راپور به راغی په مسلمانانو به ظلم سو، دې سړي به ورمنډه کړه. کم یو ما ته دا کار کوو. اوس آیا ارزښت لري سي رحمت الله علیه ورته په هر یو مونځ کې، په هر یو نوم کې ورته ووایو؟ لري که نه؟ دغه تر ټولو قوي سړی څوک ده ستاسو په منځ کې؟ کېدای سي یو ورزشکار یې که نه، مثلا سامي فیضي صاحب ډېر قوي سړی ده که نه، ورزشکار ده، یا فرید بشارت صاحب ورزشکار ده. راس همدغه قوي هلکان که د ننګرهار نه تر کابله پورې په اس باندې لاړل، زه یې ورته پښې او لاسونه مچې کوم، نیسي کوی. خو ستا نیکه احمدشاه ابدالي په وارو په کراتو د قندهار نه تر هندوستانه پورې د مظلوم د حق غوښتنې په خاطر لاړو. دغه اوس مسجدونه او دغه اسلام چې په انډیا کې سته او د مدرسې چې په انډیا کې سته، دا د ستا د بابا د برکت دی احمدشاه ابدالي. دا ته، دا زه، دا تاریخ. هندوان خو وروره عربانو خو کوم کار نه ده کړی ورته. اسلام دین چې ساتلی دی احمدشاه ابدالي په هندوستان کې ساتلی. ډېر سترو مجاهدینو ونې ده، لکه خالد بن ولید ونې دا ماته مجاهد ده. دا یوازې ولسمشر، دا یوازې یو امپراتور نه و، دا ډېر یو قوي مجاهد و. دا د مظلوم مدافع و. د انسان بس د قندهار نه په اس باندې خپه واړوله، په دې واورو کې، په دې باران کې، په دې ګرمۍ کې، په دې شګو کې، په دې تیږو کې، په دې دښتو کې، په ولږه کې، په تنده کې همداسې به روان و ګنه. که زه د احمدشاه ابدالي په ځای وای خو داسې کېناستم، داسې مزدوران به مې درلودی، وروره ګله شرابونه به وای، کبابونه به وای، خو دې سړي راحت نه غوښتی. دې سړي راحت نه غوښتی. سلک راپور به راغی په مسلمانانو به ظلم سو، دې سړي به ورمنډه کړه. کم یو ما ته دا کار کوو. اوس آیا ارزښت لري سي رحمت الله علیه ورته په هر یو مونځ کې، په هر یو نوم کې ورته ووایو؟ لري که نه؟ دغه تر ټولو قوي سړی څوک ده ستاسو په منځ کې؟ کېدای سي یو ورزشکار یې که نه، مثلا سامي فیضي صاحب ډېر قوي سړی ده که نه، ورزشکار ده، یا فرید بشارت صاحب ورزشکار ده. راس همدغه قوي هلکان که د ننګرهار نه تر کابله پورې په اس باندې لاړل، زه یې ورته پښې او لاسونه مچې کوم، نیسي کوی. خو ستا نیکه احمدشاه ابدالي په وارو په کراتو د قندهار نه تر هندوستانه پورې د مظلوم د حق غوښتنې په خاطر لاړو. دغه اوس مسجدونه او دغه اسلام چې په انډیا کې سته او د مدرسې چې په انډیا کې سته، دا د ستا د بابا د برکت دی احمدشاه ابدالي. دا ته، دا زه، دا تاریخ. هندوان خو وروره ګله عربانو خو کوم کار نه ده کړی ورته. اسلام دین چې ساتلی دی احمدشاه ابدالي په هندوستان کې ساتلی.